السلام علیکم. خیر څنګه یې؟ خیریت دی. شکر دی. ته ښه یې؟ شکر تاسو ښه یې که نه شکر دی. کاڼي دا قسم دي تاسو سره صرف دا قسم دی 4-5 قسم دی هغه تم دی. صحیح خو دي که نه قبر خو کیني نه دی سره که نه 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 څه لکه نه دا خو په قبر یې پوسه نه ورکوي خو یې قبر سر ته یې لګوي نو کاڼي. ښه هغه سیټ هم دی شته ګورې دا دی خو هم دغه دي ستاسو په کار وکړئ. ریټ ټول یو دی که نه نه جدا جدا قسمونه یې پوه شولې ریټونه یې بدل دي. ستاسو لګېدم تاسو مطلب مونږ سره چې کوم مړی لکه وفات کېدو نو هغه خو لکه داسې دی چې لکه دومره وسې نه و که نه ایله وفات شوی نه وفات شوی نه ته صبر وکړه مایا سره تو پہلے لګ ورکته فیر فاونډیشن مریض یوازې مه پرېږدی که نه تو پہلے ورکه وعلیکم سلام تو پہلے څنګه ښې اسپتال ته هم چې وړې وزن سره ښه او څنګه حالاتو کې دی مریضو شپې شپې ته به لکه ختم شي زه صحیح ده اوکې صحیح ده زه او پکاڼي ولې څه نوم ولیکو پکاڼي ولې څه نوم ولیکو اورب صحیح ده زه اوکې ساجد اورب پرتوګا دلته هغه شاعر و که نه دلته بول کې اوس دا کاڼی دی که نه اوکې ده که نه دا کاڼی بلته ولیکې ساجد اورف پرتوګا ستا فرمایش خو به پوره شي خبره وروه خو څنګه ایله مړی وفات شوی نه دی او ته ویې چې ته کاڼي نه لاندې به دلته به ولیکې که نه دې ځای نه لاندې جنتونه دې نصیب شه دلته به لاندې به ولیکې کوم یو کاڼی خوښ شو په دا ټولو کې پښتو به یې ښکلی شعر به ورته لاندې ولیکې پوه شوې نو دا کاڼی خوښ شو دا کاڼی خوښ شو خو تاسو ته دلته څومره پورې ډیوټي کې ته ما 5 بجو پورې مازدیګر 5 بجو پورې 5 بجو پورې به زه ځم هم کېدای شي 5 پورې ختم شي هغه هم دومره دی نه زه به دلته ولاړ یم که نه چې څه ټایم هغه مونږ ته ما ته خبر راغی نه وفات شوی دی که نه ته پسه وفات کېږي څه کیسه ته ویله کاڼي له اډر ورکړو مونږ یې ته تیار کړو مازدیګر پورې څه خبره خو د الله لاس کې دی که نه چې څومره ژوند دی څومره نه دی که نه خو لکه دا دی چې هغوی وي چې هغه ډاکټرانو حالت ته چې وګورې که نه ډاکټران چې څنګه علاج کوي هغوی ته چې وګورې نو هغوی وایي چې یاره مشکله ده ډېر بچ کېدو والا نه دی ښه ایله وفات شوی نه و ته ډرونه راکوي نه خو لکه دا ده کاڼي لاندې به دلته به نه لیکې که نه لاندې به لیکې جنتونه دې نصیب شه زه لاړ شم په شرمونه ما شرموه وفات شوی نه دی او کاڼي ته یې ډرونه ورکړي دا څنګه انسان یې ته اول نه مړ کوي خلک هلته دلاسه ورکه ورشه منډه هسپتال ته دلاسه ورکه هغه له مونږ ما ملګري د لاسه ورکوي خو هغه دا دی چې ته راشه دی دا کاڼی په څو دی دا ما په خنده معاف کا خو ته یې دپاره زه لاړ شه زه دی که خو ستا پیدا ده که نه ته خو کاڼی وړم تا چې کله وفات شي ما ته رنګ وکړه نمبر به درکړم ته نمبر دا ولیکم هغه زه ولیکم خپل نمبر ولیکه قبر کاڼ والا دا نمبر دی صحیح شو کله وفات شي ما ته رنګ وکړه خبره خلاصه نیمه ګنټه کې ته هر څه تیار قبرونو کاڼ والا په نیمه ګنټه کې هر څه ته تیار زه لاړ شه اوس غذا به اول مه کوه ځه د پاسه نوم به پېسې لیکي ساجد پرتوګا اورب پرتوګا لاندې دې ځای نه به لاندې به لیکي جنتونه دې نصیب شه صحیح ده بیا په رنګ باندې موږ ځګه په لګو زه اوس لاړ شه زه مړه خدای ته وګوره